سلامونه درنو زده کوونکو او د معلم خپرونې درنو کتونکو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسېږئ او د صحت جامه مو پرتن وي. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې پوهېږئ په تېره جلسه کې هم په تېر ګردي میز کې چې ویشتم ګردی میز و، ما له تاسې سره د شپږ ویشتم ګردي میز د پوښتنو ځوابونه در سره شریک کړل او د تاسې کومنټونه مو هم درته وویل دا چې تاسې ښایسته کومنټونه راته کړي وو، هغه کومنټونه چې هم پوښتنې وې پکې، هم د پوښتنو ځوابونه وو او هم د هڅونې په برخه کې له موږ سره داسې نظرونه شریک سوي وو. له تاسې نه ډېره زیاته مننه کوم دا چې راځئ او په کومنټ په برخه کې موږ ته کومنټ کوئ. نن راځو او په اته ویشتمه برخه کې اته ویشتم ګردي میز کې بیا هم له تاسې سره لس پوښتنې شریکوو چې دغه لس پوښتنې د ریاضي مضمون په هکله دي او بېلابېل برخې دي چې ډېری به په انتروال او په مساواتو یا مطابقت باندې خبرې وکړو چې د تاسې په ذهن کې دغه درسونه بیرته تکرار سي او د دغو پوښتنو ځوابونه پیدا کړئ. موږ دغه پوښتنې د تاسې له تیرو ویډیوګانو څخه، هغه ویډیوګانې چې تاسې سره په فیسبوک پاڼې او په یوټوب چینل کې نشري سوي دي، له هغو څخه مو راخیستي دي او له تاسې سره یې شریکوو. نو تاسې د کورنۍ دنده څه ده یا د تاسې دنده څه ده؟ تاسې به دغه پوښتنې وګورئ، دغه ویډیوګانې به وګورئ او دغو پوښتنو ته به ځوابونه راولیږئ، هم د په فیسبوک پاڼه کې او هم په یوټوب چینل کې. که چېرته بیا تاسې په کومه پوښتنه نه پوهېږئ، تاسې کولی سئ بیا هماغه پوښتنه بېرته راته په کومنټ کې ولیکئ، تر څو بیا زه راسم او په بل ګردي میز کې چې د تاسې کومنټونه ځوابوم او د تاسې کومنټونه اصلاح کوم، د هغه پوښتنو ته هم ځواب درکړم. نو په لومړي سر کې راځو او پوښتنې در څخه کوم. لومړۍ پوښتنه: مطابقت تعریف کړئ. دا چې مطابقت څه ده، تعریف یې راته ولیکئ تاسې. دویمه پوښتنه: ترکیب څه ته ویل کېږي. تاسې د ترکیب په هکله هر څومره معلومات چې لرئ هغه معلومات را سره شریک کړئ. دریمه پوښتنه: مساوات څه ته ویل کېږي. تعریف یې کړئ. دا چې مساوات څه دی دا به هم راته ووایاستئ. څلورمه پوښتنه: په څلورمه پوښتنه کې به ووایو لاندې پولینیوم ضرب کړئ. یو پولینیوم درکوم، تاسې به دا پولینیوم سره ضرب کړئ. پی ایکس مساوي کېږي په ایکس مکعب مثبت 2x او کیو ایکس مساوي کېږي په 2x مربع منفي x مثبت 1. دا به راته ضرب کړئ چې څه ډول حاصل تاسو ته درکوي. پنځمه پوښتنه: ګرانو زده کوونکو، تاسې انتروال هم لوستی دی. تاسې به د انتروال په پوښتنه کې دې پوښتنې ته ځواب راکړئ چې انتروال په څو ډوله دی. انتروال راته ووایاستئ چې څو ډولونه دی. شپږمه پوښتنه: انتروال مو وویل څو ډوله ده، ښایي لاندې اوسي پوښتنې اوس یې راته تعریف کړئ. انتروال تعریف کړئ. دا ووایاستئ چې انتروال څه ته اصلا وایي، انتروال یعنې څه. اوومه پوښتنه: په اوومه پوښتنه کې به راسو او وبه وایو که په معادلاتو کې یوې خواته قیمت وضع شي. دې لپاره چې موږ یو قانون درلودلی یا ځانګړتیاوې په معادلاتو کې، که یوې خواته دا قیمت وضع شي نو دا قیمت باید څه ډول وي. یعنی دا قیمت باید ثابت وي که نه. آیا
دا قیمت باید ثابت وي که نه. د مثال په ډول تاسې دلته وګورئ یو خوا معادله لرو او بله خوا معادله لرو. که چېرته په دې یوه خوا معادلې کې زه یو ثابت قیمت واچوم دویمې خوا ته باید ماته څه راکړي، دا راته واضح کړئ چې دغه قیمت چې اچول کېږي دا قیمت باید څه ډول معادله لاسته راوړي. اتمه پوښتنه، په اتمه پوښتنه کې که چیرې په یوه مطابقت کې A مساوي په 1 او B مساوي په 2 شي، نو تاسې به راسئ، تاسې دغه مطابقت حل کړئ. په دغه مطابقت کې تاسې یوازې د A او B قیمتونه واچوئ. A مثبت B کل مربع مساوي کېږي په A مربع مثبت A 2 AB مثبت 2 AB مثبت B مربع. تاسې څه کوئ، دغه قیمت A به یو قیمت واچوئ او د B به 2 قیمته واچوئ او وګورئ چې دغه معادله څنګه کېږي یا دغه مطابقت څه ډول کېږي. نهمه پوښتنه، معادله څه ته ویل کېږي؟ معادله خپله څه ده؟ دا معادله به راته راوپېژنئ چې معادله څه ته ویل کېږي. او بله پوښتنه چې اخرنۍ پوښتنه ده، لسمه پوښتنه، دا ووایاست کړئ چې مساوات څه دي، په اړه یې معلومات راکړئ. دا چې مساوات څه دي د دې په اړه به تاسې معلومات راته راکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وې 10 پوښتنې چې ما له تاسو څخه وکړې. تاسې دغه 10 پوښتنې وکتلې، ومو لیدلې چې ډېری پوښتنې په نظري یا هم په هماغه تیوري شکل باندې وي او ډېر د حل کولو په برخه کې ډېرې نه وي. یوازې 2 یا 3 پوښتنې وي چې تاسې باید حل کړئ. نورې په تیوري برخه کې دي چې تاسې کولی شئ خپل نظر په اسانۍ سره له ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. بیا هم له تاسې نه مننه کوم چې موږ څارئ او له موږ سره ملتیا کوئ، تر څو چې زه بیا راځم او تاسې په چوپړ کې حاصلېږم. تاسې په لوی څښتن ته لاس سپارم. الله مو